سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په کندهار کې امنیتي مسؤلین وایي طالبانو په میوند ولسوالۍ کې 4 کسان له ځانه سره بیولي دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان زیاتوي دغه کسان نن سهار د کلاشامیر له سیمې تښتول شوي، خو لا تراوسه یې د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو افغان پناه غوښتونکی په آلمان کې د قتل په تور په بند محکوم شو. آلماني چارواکي وایي دغه ځوان چې ابدال نومیږي د تیر کال په ډسمبر میاشت کې خپله یوه 15 کلنه ملګرې د چاقو په وسیله وژلې او تېره ورځ د یوې محکمې له لوري په 8.5 کاله بند محکوم شو. ویل کېږي دغه کس د 2014 کال په اپریل میاشت کې آلمان ته رسېدلی او پناه غوښتنه یې د 2018 کال په فبرورۍ میاشت کې رد شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي زموږ امنیت د افغانستان امنیت پورې او د افغانستان امنیت زموږ امنیت پورې تړلی دی. صلاح الدین رباني په دې اړیکه کې په ننګرهار کې د پاکستان په کنسولګرۍ کې د رامنځته شوې مسئلې د ژر حل غوښتنه هم وکړه. ښاغلي رباني د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو پر سر د زیاتو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حقاني شبکې مشر او رهبرۍ شورا غړی مولوي جلال الدین حقاني د ورپېښې اوږدې ناروغۍ له امله ومړ. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې رسنیو ته استولې د دغه خبر پخلی کړی، خو په دې اړه چې نوموړی چیرې او د کومې ناروغۍ له امله ساه ورکړې څه نه دي ویلي. ویل کېږي نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سرحدونو وزیر او د رهبرۍ شورا غړی هم و. افغان حکومت او نورو نړیوالو شریکانو یې په هیواد کې تر ټولو پیچلي عملیات دغې ډلې ته نسبت ورکوي. په پکتیا کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 28 طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د زرمت او جاني خیلو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې 9 نور غړي له یو شمېر وسلو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت زیاتوي چې په دې لړ کې 4 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او یو امریکایي سرتیری د هیواد په ختیځ کې د افغان ځواکونو له لوري وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. د غوث ملاتړ ماموریت د خبرپاڼې له مخې د ټپي شوي سرتیري روغتیایي وضعیت ښه دی. په روان کال کې دغه سرتیري په وژل کېدو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژل شویو شمېر 6 ته ورسید. په خبرپاڼه کې د بریدګر سرتیري د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.